څنګه پوه شو موږ واتساپ بل چا سره خلاص دی، موږ واتساپ په بل چا موبایل کې خلاص دی، څنګه معلومات کولی شو چې موږ ته معلومات وشي چې آیا زموږ واتساپ بل چا را خلاص کړی دی که نه، آیا زموږ واتساپ هیک شوی دی که نه، څنګه معلومات وکړو. ځان ته خپل طریقه زه در ښیم. واتساپ را خلاص کړه ټول نه مخکې د دریو ټکو ورته کلیک کړئ. دلته به تاسو راشي په دې لینک ډیوایس، کله دلته تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو ټول هغه موبایلونه را خلاص شي، ټول هغه موبایلونه به تاسو ته راشي په دې ساحه کې چې په کوم کې ستاسو واتساپ یا ستاسو واتساپ را خلاص شوی، یعنې که موبایل وي مثلا لیپټاپ وي یا کروم براوزر کې چا را خلاص کړی وي، نو ټول به هغه تاسو ته راشي معلومات ورته وشي. مثلا ټول لیست به دلته راشي درته چې ستاسو په دې ځای کې ستاسو واتساپ په دې موبایلونو کې خلاص شوی دی، موبایلونو لیست نوم سره به ټول در راشي. نو اوس ما دا واتساپ چې دا نور موبایل کې نه دی خلاص، یوازې په همدې موبایل کې خلاص دی. نو دلته ملګرو تاسو د لینک ډیوایس دا شین آپشن چې شین بټن دی، دې نه لاندې مخه ما ته کوم موبایل یا کوم لیپټاپ یا براوزر چې نه ښکاري، نو دا دې څخه دا معلومات کوي زما موبایل یا زما واتساپ بل موبایل کې نه دی خلاص. نو اوس لاړ شئ ټول خپل واتساپ وګورئ چې ستاسو واتساپ بل چا خلاص کړی دی. ټول په اړه تاسو دې سیټینګ په اړه تاسو معلومات وو نو په کمنټ کې موږ ته ضرور ووایاست او ویډیو مخکې سره شیر کړئ نور ملګرو سره.